د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ بازار کې د کندهار هرات عمومي شاهراه د 8 کیلومتره دو طرفه سړک په اساسي ډول د رغونې چارې د ټولګټو چارو ریاست له لوري د ټولګټو چارو وزارت په ځانګړې سوي بودیجې د 1 میلیارډ او 520 میلیونه افغانیو په ارزښت سره پیل شوې. پیل کې د ګرشک ولسوالو ویل دا زیات د خوښۍ ځای دی چې یو ځل بیا ګرشک ولسوالۍ کې د سړک جوړونې یوه ستره پروژه راپیل شوه. نوموړي زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارت ټولو مسؤلینو همیشه د دې هڅه کړې چې ولسي خلکو ته په بیلابیلو برخو کې خدمت وکړي چې ښه بیلګه یې اوسنۍ ستره د بیا رغونې پروژه ده. دا پروژه چې د ګرشک ولسوالۍ دپاره نه د ټول افغانستان د شاهراه دپاره ډېر د سهولت طریقه جوړه سوه او ډېر ښه پراخي طریقه جوړه سوه. بالخصوص د ګرشک ښاروالۍ دپاره ډېر مشکلات وي، تر دې مخکې ټکرونه و، دا ترتیبات و. که دا شاهراه جوړه سي د مسلمانان به له دا ضایعې و له دا مرګو بچ سي، ډېر مشکلات به له مابین یوسي. د ګرشک ښاروالو ویل موږ په تیر وخت کې د اوس په ډول امنیت نه درلود او نه هم په لنډ وخت کې دومره زیاتې د بیا رغونې پروژې تطبیق کړل سوي دي. خو اوس الحمدلله په ټول هیواد کې پوره امنیت تامین او د بیا رغونې پروژې په چټکۍ سره جریان لري. دغه پروژه چې د 8 کیلومتره اساسي سړک رغونه ده او په 2 لاینه کې به وي، دا د ګرشک د ولسونو دپاره به ډېر ارزښتناک او مهم رول ولوبولي په سهولتونو کې. او د ګرشک د ښار دپاره ښکاره خبره ده چې تګ و راتګ آمد و رفت دا به اسانه سي، خلک به پر وخت باندې خپل ځای ته رسېدلی سي، لارې به بندې نه وي. په عموم کې هم دغه لار اکثره بند دی، هغه د ډېره ترافیکي ازدحام په وجه باندې. نو چې دا سړک جوړ سي د ګرشک نه د هلمند نه د ټول افغانستان دپاره د یو غټ سهولت او غټې اسانتیاوې رامخته کوي انشاءالله. د هلمند د ټولګټو چارو ریاست د ساختماني برخې مسؤل او انجنیر وویل موږ د ګرشک ولسوالۍ د بازار اړوند د هرات کندهار پر عمومي شاهراه د 8 کیلومتره سړک چې د دې سړک په اوږدو کې د 2 پایو لویو پلونو چې یو یې د اپاشاک پر مانده یو یې هم د ګرشک پر عمومي بغرا او شل پلچکونو د رغونې چارې د 1 میلیارډ 520 میلیونه افغانیو په ارزښت سره راپیل کړي چې د دې پروژې په مټ به پر لویه لاره د موټر چلوونکو ستونزې حل سي. نوموړې پروژه کې چې موږ تاسو نن د افتتاح په مراسمو کې ګډون لرو، دا پروژه 8 کیلومتره ده، د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ده. نوموړې پروژه به د شپږ میاشتو په جریان کې تکمیل سي د 1520 میلیونه افغانیو په لګښت سره. د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکو د ټولګټو چارو وزارت څخه مننه وکړه چې د یوې مهمې پروژې پرانیستی وکړه. دوی وویل د دې سړک په رغونې سره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه او د وسایلو تګ راتګ به له ستونزو څخه خلاصي. نو هیله مو دا ده چې زموږ د ګرشک ولس سره ډېر کومک وشي، ځکه چې دا یو پر نفوسه ولسوالي ده، خلک یې ډېر دي، ازدحام ډېر دی. نو موږ د زراعت په برخه کې، د روغتیا په برخه کې و ډېرو پروژو ته ضرورت لرو. دا پیغام لرم چې د وطن آبادی د ټولو ګډ مسؤلیت دی. نو راځئ د اختلاف پر ځای یووالی، د نویکې پر ځای همکاري او د ویجاړۍ پر ځای رغونه خپل تګلاره وګرځوو. ته یادونې وړ ده چې هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست ترڅنګ بیلابیلو ریاستونو له لوري هیوادوالو ته په مختلفو برخو کې د اړتیا وړ او مهمې پروژې پلي کړي دي.